دا زمونږ د پښتنو دپاره ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ یو پښتون ورور اغوا شوی دی او مونږ دغه شان چپه خوله ناست یو. مونږ ټولو له پکار ده چې مونږ راپاڅو او د دې کورنۍ سره ودرېږو او د دوی څنګه چې تا ووایي چې موږ راپاڅو ډېر سوشل میډیا اکټیویسټ یې موږ ګورو وقتاً په وقتاً چې دی چې کوم څیز باندې ویوز میلاویږي هغه څیز ډېر اوچاویږي. مونږ لیدلی دي او دغه څیزونه په تاسو باندې تېر شوي دي، دا غم تاسو لیدلی دی. نن چې کوم صحیح معنو کې غم دی په هغې باندې خلک خبرې نه کړي دا ولې؟ نه هغې ته خو ډېر تیار ناسي، هغې ته خو په نیمه شپه باندې هم راپاسي ویډیو ایډیټ کړي او زر زر یې شیر کړي چې په بل بدنام کړي، په بل باندې تهمت ولګوي. خو چې کله داسې مسلې راشي نو د هغې نه بیا ټول شاته شي. څه پیغام ورکوئ دغه کسانو له کوم چې د شپې په نیمه شپه باندې چې دی هغه ویډیو ایډیټ کړي چې په کوم نیوز میلاویږي، اوس والا پیغام ورکوئ چې په دې باندې ویډیوز وکړي ودرېږي د خور سره د مور سره؟ دغه خلکو ته به وایم چې دغه فضول خلکو دغه فضول خبرونه د خدای دپاره راوځئ، راشئ د دې خور د دې مور د دو په دې غم کې شریک شئ، د دوی زلمی زوی او زلمی زوی چې د چا داسې ویډیو راشي او هغې کې هغه وهلی هم دی نو د دوی په کور والا به څه تېرېږي. دا یو سوچ هر یو کس وکړي چې چا په کور کې ځوان او دغه خلکو ته به وایم چې هر سړی دې په خپل ځان ناولي، د دغه خبرو نه راوځئ، د دې فضول خبرو نه راوځئ، دا پاتې دنیا ده. ټیک شو. یو جهان مننه نور احساس درمنو تاسو د پښتنې پیغلې نور احساس خبرې واورېدې، ډېر تکلیفونه ډېر دردونه دوی هم لیدلي دي، خو د هغې په باوجود چې دوی همت نه دی بایللی او د هغې باوجود چې د شیشې مخې ته راغله او د کور دپاره چې د چارسدي سیمې ته راغله. زه خو ستا د ویاړ قابل الله پاک دې چې دی نو پرده وساته، الله پاک دې دا ښامارانو نه کم ښامارانو چې څنګه د دې رور دغه کړی نه الله پاک دې دغه ښامارانو نه وساته. قدرمندو دغه خپرونه چې دا انشاءالله په 14مه نیټه باندې 14 اګست باندې ځان راځي چارسدي سیمې ته او بیا به انشاءالله د خپلې مور او د خپلې کور له راسه